د کهانۍ شروعات د دې ځینه کیږي چې په 2006 کې امریکای د 50,000 نه سوا پوځیان امریکای ته لیږلي وو او د امریکای پوځیانو د افغانستان په یو غټ صوبه نورستان کې ځان له یو غټ پوسټ جوړ کړی او د دغه پوسټ نوم وو آوټ پوسټ. په دغه ټیم کې د دې پوځیانو نه افغانانو ته ډیره خطر وه ځکه چې د سلک پوځیان نه وو. د دې پوځیانو سره غټ غټ ټینکونه او ډیر زیات جنگي سامان ورسره وو. دوی په دې بهانه راغلي وو چې موږ د افغانستان نه طالبان ختمو، خو دا به دوی دروغ ویل او اصل مقصد یې دا و چې مونږ به په افغانستان باندې قبضه وکړو او ځان له یې واخلو. د دوی دا پوسټ د غټو غټو غرونو په منځ کې و چې دی به بره غرونو ته وکتل نو ډیر زیات په یریدل چې کله بره باندې حمله کیږي. په دې ورځو کې دوی نوي وو ځکه دی یو بل سره ګپ لګی او خاندي چې افغانان دومره تکړه نه دي چې په مونږ داسې آزاد حمله وکړي او خاندي د یو بل سره. په دغه ټیم کې د غرونو د طرفه افغانان ډزې شروع کړي چې سم د ډزو باران وي. په دې ټیم کې د امریکای د پوځیانو هم خپل ټوپکې راواغستلې او مورچو ته یې منډې کړې. د دواړو د طرفه خېتیزې ډزې شروع دي. د غرونو د طرفه چې کومې ډزې کېدې هغه 15 افغانانو او په دغه پوسټ باندې ډزې کولې. د امریکای دغه پوځي ریډار راواخلي او د افغانان ساري او په ریډار کې دغه 15 افغانان وویني چې دغه افغانان د یو غټ کمر شاته پټ شوي او په دغه پوسټ باندې ډزې کوي. دغه کمانډر هغه کمر په ټینک باندې اولي او هغه 15 واړه افغانان په هغه ټینک باندې مړه کی. اوس په دې ټیم کې 15 افغانان مړه شو او یو د امریکای پوځي هم پکې لګېدلی وو چې ډیر زیات وران لګېدلی وو او مړو. اوس د امریکای د پوځیانو دغه کمانډر خپلو پوځیانو ته اډر وکړي او راغونډې کړي چې زه ستاسو سره یو غټ میټینګ کوم. دغه کمانډر خپلو پوځیانو ته په میټینګ کې وایي چې موږ به د دې عام افغانانو سره جوړه وکړو او ورته به ووایو چې تاسو به په موږ ډزې نه کوئ او موږ به په تاسو ډزې نه کوو او سوله به وکړو. یو دوه ورځې بعد دوی دغه کلي غټ غټ مشران راوغواړي او ورسره جرګه شروع کړي. دغه کمانډر اوس دغه مشرانو ته وایي چې موږ ستاسو سره سوله کوو، موږ به په تاسو ډز نه کوو او تاسو به په موږ ډز نه کوئ. اوس ورته دغه پښتون بابا وایي تاسو انګریزان یې، موږ په تاسو باندې څنګه باور وکړو. نو دغه کمانډر ورته وایي موږ امریکای والا یو، موږ سروس والا نه یو، موږ ستاسو سره دوکه نه کوو. او بیا ورته دغه کمانډر وایي چې موږ به تاسو له ښې ډېرې ډالرې درکو او هسپتالونه او نور ضرورتونه به هم تاسو له پوره کو، خو تاسو موږ ته هتیار واردوئ او زموږ سره صلح وکړئ چې طالبان په یو ځای سره ختم کو. دا د دغه کلي عام افغانیان وي صلح ورسره وکړي او ښې ډېرې ډالرې هم ترې والي. اوس د امریکای د فوجیان په دغه پوسټ کې ګرځي او خاندي او وایي چې اوس به موږ ته دومره خطره نه وي ځکه چې موږ خو د عامو افغانانو سره روغه وکړه او که خطره موږ ته یې هم نو هغه به صرف د عامو طالبانو نه وي. اوس د امریکای دغه کمانډر خپلو پوځیانو ته اډر وکړي چې تاسو نیم پوځیان د دې غر طرف ته لاړ شئ او غر وڅارئ چې موږ ته خو به څه خطره نه وي. دغه نیم پوځیان خپلو ګاډو ته وختل او غر طرف ته روان شي. چې کله دوی غر ته ورسي نو دوی چې خیال وکړي نو دوی ته یو نری پل په نظر راشي. د دغه پوځیانو میجر خپلو 2 پوځیانو ته اډر وکړي چې تاسو په دې پل ورشئ چې څه خطره خو به نه وي. دغه 2 پوځیان روان شي او د پل د منځ ته ورسي. چې څنګه د دې پل د منځ ته ورسي نو یو هوایي ډز وشي او دغه دواړه پوځیان په هوا کې دوړه شي او دا ډز افغانانو کړی وي. بیا په دغه غر کې چې دا کم پوځیان وي دی ډیر زیات ویریږي او خپل میشن پرېږدي. اوس دا نیم پوځیان چې کم په دې پوسټ کې پاتې شوي وو دوی ګرځي نو چې خیال وکړي په دوی د غرونو د طرفه نه هوایي ډزې شروع شي او یو څو پوځیان تدارک مړه کړي. اوس د امریکای د پوځیان په 1 او 2 کې حیران دي چې نه خوب تې کولی شو او نه تې روټۍ خوړلی شو. دا څنګه چل دی؟ دې فوجیانو به نشه هم کوله او بل طرف ته به ګډېدل هم. په دغه ټیم کې یو عام افغانی راشي د پیسو ډیر زیات غل وي او دغه پوځیانو ته وایي تاسو چې بیګه کومې ډزې کړې دي نو په هغې کې زما لور لګېدلې ده، اوس ماله ډالرې راکئ. نو دغه پوځیان ورته وایي دا مونږ نه ده، مونږ خو صرف په غر باندې ډزې کړې دي او مونږ ډېرې لږې ډزې کړې دي. په اصل کې دا لور د په خپله مړه کړې وي خو د پیسو غل وي او په ډالرو پسې راغلی وي دوی خواته. اوس د دې پوځیانو خیر نشته ځکه چې دوی خپل ټول حدونه کراس کړي وي ځکه یو خو دوی په پردي ملک کې اوسېدل او بل طرف ته به بدماشي هم کوله. اوس د سهار مونځ وشو او د غرونو د طرفه د افغانانو یو غټ لشکر را روان دی په قهر سره. دې پوځیانو چې د غرونو طرف ته وکتل نو په ګڼ تعداد کې افغانان را روان دي د څلور طرفه. اوس دې پوځیانو سره بل لار نه وه د تېښتې ځکه چې د څلور طرفه دوی ګیر شو. اوس په دې ټیم کې دوی په 1 او 2 کې حیران دي چې اوس به څه کوو چې څنګه د افغانان دوی ته د څلور طرفه رانږدې شي نو هغوی پې د بره نه ډزې شروع کړي. په دقه
پوسټ باندې د امریکای د پوځیان په هم ډزې شروع کړي خو دوی لاندې وو او د دوی د وس نه هر څه بهر وو. افغانان په د څلور طرفه او دومره پوځیان یې ترې وویشتل چې لاندې داسې ډیری پروت وو. په دغه پوسټ باندې اوس د ډزو باران وو ځکه چې نن د دوی د مرګ ورځ وه. افغانان د بره نه ډزې هم کوي او په منډه د پوسټ ته بره نه را روان دي. اوس د امریکای د کمانډر په یو او دوه کې حیران دی چې څه وکم. نو په اخره کې دا رنګ وکړي خپل ملک ته او وایي چې 2 هلیکاپټرې په موږ پسې راولېږئ موږ لږ پوځیان پاتې یو. نو په دغه لږو پوځیانو پسې د امریکای د سیډه یو 2 هلیکاپټرې راشي او دغه لږ پوځیان بچ کی او وتښتي ځکه چې تیښته هم نیمه بادري ده. په اخره کې د افغانان لاندې پوسټ ته راکوز شي او دغه پوسټ هم قبضه کی ځان له واخلي او د دنیا ګاډي ټینکونه او نور داسې جنگي سامان هم ته قبضه کی. دا یو رښتونی کیسه ده چې افغانستان امریکای له ډېر غټ شکست ورکړی وو او نن یې هم یاد ساتي. ملګرو دا وه نننۍ زموږ یو رښتینې او خوندوره غونډه کې کهانۍ چې تاسو ته مو بیان کړه. نو ملګرو که چېرته تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي او زموږ مدد کول غواړئ نو زموږ دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او دا غنټۍ دا نشان ور سره ضرور آن کړئ چې تاسو ته زموږ نورې داسې خوندورې د پښتو کهانۍ در رسي. ملاویږو په بله ویډیو کې. که څوک څه ویل غواړي نو موږ ته لاندې کمنټ لازمي وکړئ. انشاءالله جواب به درته ضرور ملاویږي. والسلام.